د کابل کندهار لویه لار ستره پروژه. ګرانو دوستان، په دې ویډیو کې موږ تاسې د کابل کندهار لویه لار درپېژنو. د دې ویډیو تر پایه پورې زما سره پاتې سئ. د کابل کندهار لویه لار د افغانستان له پلازمینې کابل څخه پیلېږي. کابل د هیواد د سیاسي او اقتصادي مرکز په توګه د دغې لویې لارې د پیل مهم ټکی دی. دا لویه لار د کابل له رش ځایونو څخه پیلېږي. دا لویه لار له کابل څخه جنوب لویدیځ ته تیریږي او میدان وردګ ولایت ته داخلیږي. ډیری برخه یې د فواید عامې وزارت لخوا اسفالت سوې او په ښه حالت کې دي. دا لاره معمولا ډیر زیات تګ او راتګ او ترافیک لري او دوامداره ساتنې ته اړتیا لري. میدان وردګ ولایت د لویې لارې په اوږدو کې یو له مهمو سیمو څخه دی چې له کابل وروسته لومړی تمځای ګڼل کیږي. دا ښار ښکلی او غرنی طبیعت لري. دا لویه لار له کرنیزو او کلیوالو سیمو تیریږي. د وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی او د دې لارې یو له مهمو نقطو څخه دی چې د سیمهییز سوداګریز مرکز په نوم هم یادیږي. عمومي سړک له دې ښار څخه تیریږي او د غزني تر ښار پورې غځیږي. په دې برخه کې سړک عموماً په ښه حالت کې دی. غزني ولایت د افغانستان یو له تاریخي او فرهنګي ولایتونو څخه دی. غزني د افغانستان یو مهم فرهنګي او تاریخي مرکز هم بلل کیږي. دا لاره ډیری طبیعي او تاریخي ځایونه لري. غزني ښار د یوه سوداګریز مرکز په توګه هم ډیر مهم دی. له غزني څخه تر زابل ولایت پورې لویه لاره دوام لري. دا لاره په دا برخه کې شاوخوا 145 کیلومتره اوږدوالی لري او په عمده توګه اسفالت ده. په دې برخه کې د سړک حالت ښه دی او د دغه مهم سړک ډیری برخې بیا رغول سوي. زابل ولایت له غزني وروسته موقعیت لري او لویه لار هم له دغه ولایت څخه تیریږي. زابل د افغانستان په سویل کې یو له مهمو سیمو څخه شمیرل کیږي. دغه لویه لار له کلو او غرنیو سیمو تیریږي. د زابل ولایت مرکز کلات ښار دی چې د دې لویې لارې یو له مهمو نقطو څخه ګڼل کیږي. دغه لویه لاره د زابل له ښار څخه تیریږي او د افغانستان سویل لویدیځ لور ته دوام کوي. کلات د زابل ولایت د یوه سوداګریز او اداري مرکز په توګه ډیر مهم دی. دغه لویه لار له زابل څخه کندهار ولایت ته ځي او دا لار شاوخوا 125 کیلومتره اوږدوالی لري او ټوله اسفالت سوې ده. کندهار ولایت د افغانستان په سویل کې یو له لویو او مهمو ولایتونو څخه دی او دا لویه لار په دې ولایت کې پای ته رسیږي. کندهار د افغانستان د تاریخي، سیاسي او کلتوري مرکز په توګه پیژندل کیږي. دا د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه ټاټوبی دی. دغه ښار ډیرې کرنیزې او سوداګریزې سیمې هم لري. د کندهار ولایت مرکز یعنی کندهار ښار
د کابل کندهار د لویې لارې وروستی ټکی دی چې له نورو مهمو سړکونو سره نښلول کیږي د کابل کندهار لویه لار د هیواد له ډیرو بوختو لارو څخه ده چې تل تګ او راتګ پرې روښانه دی او د مختلفو سوداګریزو اموالو او مسافرو د لیږد لپاره د عمده لارو په توګه کارول کیږي د موټرو زیات تګ راتګ د دې سړک دوامداره ساتنې او ترمیم ته اړتیا زیاتوي دغه لویه لار د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لوبوي د دغې لویې لارې امنیت یو له مهمو مسایلو څخه دی او د اسلامي نظام په راتګ سره ښه امنیت لري د دې لویې لارې په اوږدو کې مهم ښارونه او سیمې لکه میدان ښار غزني ښار او کلات موقعیت لري چې د مسافرو لپاره د تمځای او استراحت ځایونه ګڼل کیږي په دې ځایونو کې مسافرو ته لازمي اسانتیاوې او خدمات وړاندې کیږي د دې ښارونو شتون د دې لویې لارې په اوږدو کې د اقتصادي ودې لامل هم کیږي اوس هم د یادو سړکونو د حالت د ښه والي په موخه د اسفالټ او بیا رغونې بیلابیلې پروژې پر دا لویې لارې روانې دي دغه لویه لار د افغانستان په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي او د هیواد د مرکزي او جنوبي سیمو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانسپورت یو مهمه لار ده دغه لویه لار له لرغونو زمانو راهیسې د افغانستان یو مهمه لار وه او د تاریخ په اوږدو کې د ستراتیژیکې لارې په توګه کارول سوې ده د دې لویې لارې په اوږدو کې د تیلو ټانکونه د مسافرینو لپاره هوټلونه او د استراحت ځایونه شتون لري چې مسافرینو ته خدمت رسونه کوي ډیره مننه کوم چې تر پایه زموږ سره مل واوسئ